سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر نن له خلیلزاد او مل ټیم سره یې په سولې او اړوندو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. بغلان کې د ماین چاودنې له کبله د نهرین ولسوالۍ د امنیه قومندان په شمول 7 عسکرو ته مرجوب له اوښتې. د هلمند په ګرشت کې دولتي ملیشو 3 تنه ملکي وګړي وژلي. خلیلزاد په غني او عبدالله غږ کړی چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. جلال آباد ښار کې د سختې اورلګېدنې له امله ګڼ شمېر موټر سوځېدلي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې ترافیکي پیښه کې لسګونه کسانو ته مرجوب له اوښتې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کورونا ناروغۍ اخته شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له چارواکو سره د اړیکو پر لا ښه والي ټینګار کړی دی. د خبرونو پای.